کندوز کې جګړه، طالبانو 15 داعشیان وژلي. د کندوز محلي مسؤلان وایي چې نن سهار امنیتي ځواکونو د کندوز ښار اړوند سیمه کې د داعش ډلې پر یوه پټنځای برید کړی او 15 داعشیان یې وژلي دي. د کندوز د امنیې قومندانۍ ویاند عبید الله عابدي سلام وطندار ته ویلي د کشفي معلوماتو پر بنسټ یې د داعش پر دغه پټنځای عملیات کړي او دې ډلې پورې اړوند 15 کسان یې وژلي دي. عابدي زیاته کړې چې دغه عملیات یې د کندوز ښار اړوند دویمې امنیتي حوزه کې چیرته چې د نوموړي په وینا یوې ودانۍ کې د داعش غړي اوسېدل کړي دي. نوموړي ویل داعش ډلې دې سیمه کې یو کور په کرایه نیولی و او غوښتل یې د کندوز ښار امنیت خراب او خپل شوم اهداف پلي کړي چې دې موخو ته له رسېدو وړاندې له منځه یوړل شول. کندوز کې امنیتي چارواکي داسې مهال د داعش د غړو له وژل کېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو ویلي و چې داعش ډله د دې توان نه لري چې دوی ته یو ګواښ جوړ شي.